کله چې یوه ښکلې جینۍ خپل کور پرېښودو او د یوه هلک سره وتښتېده. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. یوه ښکلې پیغله چې ښایسته زندګي لرله په موبایل باندې یوه ورځ نامعلوم نمبر زنګ ووهو. دی چې جواب ورنکړو نو بیا ورته هغه نمبر نه زنګ راغی. نو د زړه نازړه موبایل اوچت کړو چې د یو هلک आवाज و. موبایل یې ورباندې قطع کړو. دا جنۍ قصه کوي چې د شپې هماغه هلک زما د فیسبوک آی ډي ته ریکویسټ وکړو. ما چې ورنه پوښتنه وکړه چې څنګه دې زه پیدا کړم او ته څوک یې، نو هغه وویل چې ستا نمبر نه مې ستا فیسبوک پیدا کړو او ستا نمبر مې د یوې جنۍ نه اخیستی دی. ډېره مې خوښیږي. دا جنۍ وایي چې روزمره به دغه هلک مسجونه راته کول او زما هم ورځ تر بلې دغه هلک سره زړه لګېدو. داسې وخت راغی چې کله به د هلک زما د مسج جواب رانه کړو نو ډېره غوسه به راتله او هر وخت به مې غوښتل چې د هلک سره واوسم. د هلک هم زما د مینې نه غلطه فایده اوچته کړه او راته یې وویل چې 10 بجې راوځه چې یو ځای ته چکر ووهو. ما هم ورسره ومنله او په ټاکلي وخت د کوره ووتم. د هلک سره موټر کې کېناستم او روان شو. ګورم چې یو کلي کې یو کور ته دننه کړم. هلته د دې هلک نور ملګري هم وو. نو ټول په خندا شول او هغوی کې یو کس د هلک ته پیسې ورکړې او هلک لاړو. نو زه پوه شم چې زندګي مې تباه او برباد شوه.